أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة بقرة تفسیر او وضاحت شروع شوه ده. مخکی د یو آیات مبارکه وضاحت او دارنګي تفسیر بیان شولو. ترشیوی آیات مبارکه په آخره کې لفظ د متقین و دلتا الذين يؤمنون بالغیب. آیات مبارکه کی صفات متقیانو شروع شول بیانیږي. په دغه صفاتو کې یؤمنون بالغیب اولنې صفت متقیانو و. پم دغه یؤمنون بالغیب باندې وضاحت وشولو، اغا مخی تا بیان کړل شو. دغه آیات مبارکه کی دغه متقیانو دویم صفت یقیمون الصلاة الفاظ مبارکه سره بیانیږي. نو د متقیانو اول صفت اغا صفت قلبی و یؤمنون بالغیب، کوم ته چې ایمان بالغیب ویلی شي. یقیمون الصلاة دا صفت بدنی د متقیانو ده او دا دویم صفت متقیانو ده چې بیانیږي. دلته اشکال دا ده چې یقیمون الصلاة الربط یؤمنون بالغیب الفاظ مبارکه سره څنګه ده. یعنی د دې صفت د مخکینی صفت سره مناسبت څه ده، ولی دا دویم نمبر کې راوړل شو؟ جواب دا ده یؤمنون بالغیب آلتا مسئلہ د ایمان وا. یقیمون الصلاة الفاظ مبارکه سرا خبره د عمل شروع شولا. عمل خو بعد الایمانی، نو ځکه یقیمون الصلاة رستا د یؤمنون بالغیب الفاظ مبارکه نه راوړل شول. بیا سوال دا راځي چې یقیمون الصلاة د یؤمنون بالغیب نه وروسته په دویمه مرتبه کې ولې شو؟ مخکې خو موږ مناسبت بیان کړلو چې هغه ایمان دی او دا عمل دی. عمل ورسته د چانه دی ایمان نه. دلته کې وجه د تاخیر دا ده چې مؤخر ولی ذکر کړل شولو، اول کې ولی رانوړل شولو؟ جواب دا ده لوان تعلیمی رادیو چې کله اعمال او ایمان نوی نو عمل بغیر د ایمان نه هیڅ حیثیت نشي لرلی. عمل بغیر د ایمان نه هیڅ په درد باندې انسان ته نشي تمامیدلی. نو ځکه یقیمون الصلاة دا وروسته د یؤمنون بالغیب الفاظونه بعد راوړل شولو. یقیمون الصلاة پابندي کوي د مانځه. دلته لفظ د یقیمو اقامت لفظ ده.
اقامت په لغت کې ودرولو ته ویلی شي. په عرب کې اقامت برابرولو ته ویلی شي. دلته کې یقیمون الصلاة اقامت لفظ د مانزه دپاره ذکر کړل شوی ده. نو اقامت الصلاة نه مراد دلته څه ده؟ یقیمون الصلاة. دلته خو لفظ ده اقامت صلاة الفاظ د یقیمون الصلاة الفاظونه فهم کولی شي. نو اقامت الصلاة نه مراد په دې ځای کې څه ده؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې یقیمون الصلاة اقامت الصلاة نه مراد لحاظ ساتل د اوقاتو د مانځه، دویم ارکانو د مانځه، دریم شرایطو د مانځه، څلورم سنن او مستحباتو د مانځه. د دې ټولو لحاظ ساتلو ته اقامت الصلاة ویلی شي. یوازې د دغه اوقاتو، ارکانو، شرایطو، سننو، مستحباتو لحاظ ساتل بنوي، بلکې د دې سره سره اجتناب د مکروهاتونه، مفسداتونه دا ورسره ضروری ده. بیا د مانځه چې کوم شکل ده، د مانځه چې کوم کیفیت ده، د مانځه چې کوم هیئت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل داغي صورت او کیفیت مونږ ته پیش کړی ده. او داسې فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسو داسې مونځ وکئ لکه څنګه چې زه مونځ ادا کوم. د دې ټولو خبرو مراعات کولو ته اقامت الصلاة ویلی شي. نو ځکه قرآن مجید کې ویقیمون الصلاة پابندي کوي د مانځه. اقامت الصلاة الفاظ ذکر کړلی شولو. بیا یو اقامت الصلاة یو لفظ د صلاة فقط کله چې مقام د مدح وي، مقام د صفت وي، آلته کې الله پاکه تعبیر په اقامت الصلاة سره کوي. لکه د مؤمنانو د مانځه نه تعبیر، د نیکانو خلکو د مانځه نه تعبیر اقاموا الصلاة الفاظو سره شوی ده. او کله چې مقام د مذمت وي، د بدۍ د بیانولو وي، نو هلته کې د هغه خلکو نه، منځګزارو نه تعبیر په مصلین سره شوی ده. لکه قرآن مجید کی ارشاد گرامیه ده فویل للمصلین. آیات مبارکه معنا ہلاکت ته، تباہی ده د پاره د منځګزارو. نو دا مقام د مذمت ته، دا مقام د بدۍ ده. کله مقام چې د مدح د صفت وي، کله مقام چې د ثنایی، الله پاک بیا تعبیر کوي په لفظ د اقامت سره. لکه دلته کې یقیمون الصلاة. اوس کله چې مونږ یقیمون الصلاة الفاظ باندې تلفظ کوو او د مؤمنانو صفت بیانېږي، په چا سره؟ په اقامت الصلاة سره. چې مؤمنانو صفت څه دی؟ یقیمون الصلاة. دا د اقامت الصلاة صفت ولې دلته منتخب کړلو؟
عبادات بدنی خو نورم ډیر دي. د اقامت الصلات صفت الله دلته ولی منتخب کړلو؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، حدیث مبارکه کې دی من اقامها فقط اقام الدین. چا چې منځ قائم کړلو هغه ټول دین قائم کړلو. چا چې د مانځه پابندي وکړله هغه د ټول دین پابندي کولی شي. څوک چې د مانځه خیال او لحاظ کوي هغه د ټول دین خیال ساتي او د ټول دین لحاظ ساتي. نو ځکه الله پاکه یقیمون الصلاة صفت مومنانو ذکر کړلو. دلته یو اشکال دی، هغه اشکال دا دی، یو اعتراض دی. اعتراض په دغه طریقې باندې دی چې سوره عنکبوت کې الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ خلق منع کوي عن الفحشاء د بدو کارونو نه، والمنکر او د بدو خبرو نه، د بدو خبرو نه د بدو کارونو نه سړی منع کوي. او موږ ډیرو خلکو مشاهده کړې ده چې هغوی منځونه کوي خو د دغه مانځه سره سره فحشا بد کارونه، منکر بد خویونه، بد قولونه هغه نه پرېږدي، هغه نه ځان نه ساتي. سره د دې خبرې نه چې آیات کې خو تضمین د دې ورکړل شوی ده چې کله څوک د مانځه پابندي کوي هغه به د فحشا او د منکر نه بچ وي. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې دلته په دې سوره بقره کې ويقيمون الصلاة الصلاة الفاظ ذکر کړل شوي دي. صلات نه مراد صلات شرعي ده. کله چې صلات شرعي پابندي کوي نو دغه صلات شرعي پابندي مستلزم ده د دې خبرې د پاره چې د فحشا او د منکر نه بده بچ کیږي او فحشا منکر به نه کوي. ويقيمون الصلاة پابندي کوي دوی د مانځه. دلته آیات مبارکه کې د اقامت الصلاة خبره مونږ وکړله. یقیمون الصلاة دا په طریقې د صفت سره بیان شوی دی. اوس دا معلومه وو چې امر په اقامت الصلاة چې تاسو مونځ قائم کې، اقیم الصلاة د مانځه قیام وکې. په څو مواضعو د قرآن پاک اقامت الصلاة باندې امر شوی ده. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې 18 داسې ځایونه دي په قرآن پاک کې چې هلته اقامت الصلاة باندې الله پاک امر کړی ده. بیا کچری څوک دا سوال وکي چې په خپله دا لفظ د صلات په قرآن مجید کې څو کرتی ذکر شوی ده؟ جواب دا دی 83 کرتی لفظ دا الصلات قرآن مجید کی ذکر کړل شوی، بیان شوی دا. او ماده د دغه لفظ هغه 95 کرتی په ټول قرآن مجید کی بیان کړل شوی دا. تر دې ځای پورې د مسلمانانو، د متقیانو، د مؤمنانو دو صفتونه بیان شوله. یو صفت یؤمنون بالغیب، ایمان په حال د نلیدلو کې، ایمان په حال د غیبوبت کې. دویمه ویقیمون الصلاة پابندی د مانځه کوم چې عبادت بدنی ده رسته د عبادت قلبی نه، کوم چې یؤمنون بالغیب ایمان په غیب باندې ده.
دریم صفت متقیانو په دې الفاظ مبارکو سره بیانېږي و مما بعضې د هغه څه نه رزقناهم چې مونږه ورکړي دي دوی لره ينفقون خرج کوي په لاره د الله کې. دا دریم صفت د متقیانو او دا صفت مالی ده، عبادتی مالی ده، دا عبادتی مالی ده. لکه آیات کی رزقناهم ينفقون. بیا تفسیر د دغه جمله مبارکی دا رنگی ده. اول لفظ د و مما، دا مما په اصل کی من ماو، دا من په دغه جمله کی د تبعیض د پاره ده. نو دا معنا شولا چې ټول مال مخرج کوي، بعضی مال خرج کې د الله په لاره کې، او د ټول مال په خرج کولو باندې تاسو مسئول نه یې، بلکې د بعضی مال په خرج کولو باندې مسئول یې. نو ځکه آیات مبارکه کې ومما رزقناهم ينفقون الفاظ مبارکه دي. ټول مال په خرج کولو باندې مؤمنان ځکه مسئول نه دي چې سوره بقره کې دي قل العفو يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، عفو الفاظ بیان کړي دي. دارنګه د دې زینه دا خبره ثابته شوله چې کله ته انفاق کوي، مال خرج کوي، نه به بخل کوي، نه به اسراف کوي. د اسراف او د بخل په منځ کې میان روی به غوره کوي. لکه سوره بنی اسرائیل یو کم درشم نمبر آیات کې براشي چې نه اسراف کوي او نه بخل او کمای کوي. سوال دا راځي چې دا کومه قاعده تا بیان کړله، د دې قاعدې صراحتاً دا وضاحت زمونږ مخې ته راغللو چې د ټول مال خرج کول مونږه د هغې مسئول نه یو، او یو تن به ټول مال نه خرج کوي. د دې ټول مال د نه خرج کولو د پاره لفظ دا مما کی من برای تبعیض د تبعیض ولا من ذکر شوی ده. نو ټول مال خرج کول خو نشته. اوس اشکال دا راځي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال خرج کړی دی په غزوه تبوک کې، ټول مال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی راوړی دی. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې خواص خلک د چانا د دغه مما کې چې کوم قانون تا بیان کړلو او کوم سوال دی چې ذکر کړلو، خواص تاغینا مستثنا دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان هستی ترینا مستثنا ده. و مما بعضی دا سنا رزقناهم چې مونږ دوی ته ورکړي دي. دلته لفظ د ما ده، مما کې لفظ د ما د پاره د عموم ده، تمام قوتونو ته شامل ده. برابر خبره ده چې مالی ينفقون د الله پاک په لاره کې به لګي، کا علم ينفقون د الله پاک په لاره کې به صرف کوي، خرج کوي، خلکو ته به رسوي. نو کله چې دا لفظ د ما ذکر شولو، د دینه دا خبره ثابت شوله چې ينفقون انفاق صرف د مال نه ده، بلکې انفاق د مال یو، د علم دوا،
نور چې څومره صلاحیتونه استعدادونه د انسان دي هغه ټول به د الله پاک په لاره کې صرف او خرج کوي. که د چا اثر رسوخ وي هغه به د الله پاک په لاره کې خرج کوي. ينفقون که چاته الله پاک علم ورکړی هغه به د الله پاک په لاره کې بیانوي. ينفقون که چاته مال ورکړی هغه به د الله پاک په لاره کې خرج کوي. ينفقون لفظ د من لفظ د ما د هغې نه وروسته مخې ته دلته لفظ د رزق دی. رزقناهم ماده د رزق قرآن مجید کې 122 کرتی ذکر ده. لغوی معنا د رزق هغه حصہ ده. سورت واقعہ کې فرمایي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. الته لفظ د رزق په معنا د حصې سره ده، په معنا د برخې سره ده. نو رزق خپل معنا لغوي حساب برخه پاتې شوله. په اصطلاح کې رزق څه ته وایي؟ رزق اصطلاحي معنا ما ينتفع به، کوم شي باندې چې ته فایده حاصلې هغه ته رزق وایي. رزق یوازې د خوراک یوازې د سکاک اشیاو ته نشي ویل کېدلی. لفظ د رزق دومره عام دی چې اصطلاحي تعریف کې علما فرمایي ما ينتفع به چې په هغې سره څوک فایده حاصلوي. خوراک ته شامل دی، سکاک ته شامل دی، لباس او جامې ته شامله ده دغه معنا. دارنګې اوسېدلو دپاره چې څومره مکانات دي، څومره سهولیات دي، دا ټول په لفظ د چا کې؟ په لفظ د رزق کې داخل دي. ځکه الله پاکه ومما رزقناهم لفظ د رزق دلته کې بیان کړلو، ذکر یې کړلو. کله چې مونږه معنا د لفظ د رزق وکړله دین وړاندې صیغه د رزقناهم کې لفظ د نا ده، ضمیر د نا ده. نو سوال دا راځي چې الله خو واحد لا شریک ده، الله شریک نه لري. رزقناهم چې مونږ دوی ته ورکړي دي پښتو کې مونږه معنا د جمع د پاره یي. عربی کې رزقنا صيغه د جمع ده. الله خو واحد لا شریک ده، ولی صيغه د جمع استعمال شوی ده؟ ولی رزقناهم صيغه د جمع الله پاک ذکر کړله؟ د دې اعتراض د پاره مختلف جوابونه مفسرینو کرامو کړي دي. اول جواب داسې کارونه الله پاک په ذریعه د ملائکو باندې کوي. کله چې د ملائکو په ذریعه باندې کوي نو رزقناهم لفظ د جمع صيغه د جمع زیات مناسبت و په دې ځای کې، ځکه الله رزقنا صيغه د جمع ذکر کړله. دویم بعضی مفسرین فرمایي چې رزقناهم صيغه د جمع کی اشاره ده تعظیم د فاعل ته، او تعظیم د فاعل نه تعظیم د فعل معلومیږي. ځکه الله پاک صيغه د رزقناهم د جمع استعمال کړله. دریم جواب دا ده کله چې قرآن مجید کې داسې صيغې د جمع راشي لکه رزقناهم یا لفظ د نحنو،
نو دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي. مونږ به معنا په جمع سره کوو. نور مراد او حقیقت هغه الله ته معلوم دی. دارنګي دلته هم ترجمه مونږ په جمع سره کوو. نور کیفیت او د حقیقت هغه الله جل جلاله ته معلوم دی. نو دا من قبیل متشابهات شولا. و مما بعضی دا څه رزقناهم چې مونږ دوی ته ورکړي دي. آیات مبارکه کې نسبت رزق وشول الله ته. رزقناهم چې مونږ ورکړي دي، اشاره د دې خبرې ته چې د دغه رزق خالق هغه الله دی او د دغه رزق تقسیمونکی هغه هم الله جل جلاله دی. خلقت دارنګي تقسیم دواړه الله ته حواله دي، ځکه نسبت د رزق الله جل جلاله ته شوی دی. سوره عنکبوت کې براشي، الته تفسیر شتا. ينفقون خرج کوي. دلته کې بل مقام د تفسیر هغه په ينفقون کې ده. ينفقون دا لفظ د نفقین غسل شوی ده. نفقه په لغت کې خروج وتلو توای. عرب کې اخراج المال عن الید، مال د لاس نه ایستل برابر خبره ده کدا د خیر په کار کې وي او که د شر په کار کې وي. سوره انفال کې د مشرکانو د کفارو د خرچو اخراجاتو متعلقه الله جل جلاله فرمایي ينفقون اموالهم چې دوی خپل مالونه خرج کوي. نو ينفقون اموالهم د مشرکانو د کفارو د مالونو خرچه دا خو د خیر په کارونو کې نه و، د شر په کارونو کې و، د اسلام په مخالفت کې و، د نبی صلی الله علیه وسلم عداوت په نتیجه کې والعیاذ بالله. نو دی وجه نه مونږ وایو چې د انفاق عرفي معنا اخراج المال عن الید، مال د لاس نه ایستل برابر خبره ده چې د خیر کاری او کا د شر کار وي. را بشو اصطلاحي معنا د انفاق ته. انفاق شرعي او اصطلاحي معنا دا ده صرف کول د مال موافق د حکم الهي یا موافق د حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مصارف شرعیه کې دې ته انفاق ویلی شي. حاصل دا ده ينفقون خرج کوي په لاره د الله کې. اوس دغه انفاق په څه طریقې باندې کوي؟ موافق د حکم د الله، موافق د حکم د رسول الله، خو په مصارف شرعیه کې. یو خو هغه خلق دي چې هغه مالونه خرج کوي په اسراف سره، مالونه خرج کوي په ریاکارۍ سره، یا مالونه خرج کوي د خپل مصرف نه علاوه په رسمونو کې، په رواجونو کې، د یو بل سره په مقابلو کې. دی وجه نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن تصدق یرائی فقد اشرک. چا چې مال خرج کولو د پاره د ریاکارۍ فقد اشرک، د الله سره شرک وکړلو. او من صلی یرائی، چا چې مزد ریاکارۍ د پاره کولو فقد اشرک، اغا د الله پاک سره شرک وکړلو. نو دلته کې مونږه د انفاق معنا لغوي، د انفاق معنا عرفي، د انفاق معنا شرعي او اصطلاحي درې واړه بیان کړل. بیا قرآن پاک جوامع الکلم ده،
مختصره کلمه به یي ډېرو لویو مفاهیمو د پاره به شامله یي. دې دنیا کې 3 قسمه نظامونه چلیږي. یو سرمایه‌دارانه نظام دی. په دې نظام کې هدف دا دی چې مال صرف د مالک دی او د سره د هیڅ چا حق نشته، نه حق د الله او نه حق د مخلوق. دویم کمونیستی نظام چې هغې کې دی مال ټول د ریاست ته، مال ټول د حکومت ته، مال به ټول د سټیټ او د ریاست خزانې ته ورځي، شخصي املاک نشتا. دویم دا نظام دی. دریم اسلامی نظام دی. اسلامی نظام کې د دې خبرې اهداف دي چې مال د مالک دی، خو په مالک باندې بعضی ذمہ داري د خرچ داسې دي چې د الله پاک د طرف نه په د باندې عائد دي چې هغه به خامخا کوي، هغه به خامخا خرچ کوي. نو دا 3 واړه نظامونو دپاره په دې آیات مبارکه کې اشاره ده. ومما رزقناهم دلته کې رد ده په کمونیستی نظام باندې. کمونیستی نظام کې خدا خبره وا چې مال صرف د ریاست او د حکومت ته، د مال ګټون کی، د مال کسبګر، د مال د حاصلولو د پاره د کاریګرو شخصي املاک نشتا، شخصي ملکیتونه نشتا. دی آیات مبارکه په دی جمله مبارکه کې ومما رزقناهم هم الفاظونه معلومه شوله چې شخصي ملکیتونه شتا، شخصي املاک شتا، چې کارګر امدارنګي نور کسبګر د خپلو کارونو په سلسله کې چې کومه پانګه لاس ته راوړې ده، کومه سرمایه لاس ته راوړې ده، دا د دوی ملکیتونه دي. نه ترېنه حکومت ته اخیستلی شي او نه ترېنه یو بل قوت او طاقت والا. ينفقون په دې جمله مبارکه کې رد دی په سرمایه‌دارانه نظام باندې چې هغې کې اهداف دا دي مال صرف او صرف د ګټون کې دی، هیڅ څوک په د باندې هیڅ حق نه لري. نو ينفقون کې اشاره شوله دې خبرې دپاره چې د بعضې مالونو په صرف کولو سره او بعضې مالونو په خرج کولو سره انسان ذمہ دار دی، مسئول دی، د دنه به پوښتنه کولی شي. کله چې په دې آیات مبارکه په دغه جمله مبارکه کې مونږه ومما رزقناهم هم الفاظه همدارنګې ينفقون دا دواړه یو ځای کو، نو بیا د دینه تشکیل د اسلامی نظام او تشکیل د اسلامی اقتصاد د دغه دواړو جملو مبارکو د یو ځای کولو نه تشکیلیږي، جوړیږي او دغه اسلامی نظام به د دغه ځای نه ثابت شي. دا هغه آیات و چې په هغې کې د مؤمنانو 3 صفتونه بیان کړله. هغه 3 صفتونه یؤمنون بالغیب، یو یقیمون الصلاة 2 ومما رزقناهم ينفقون 3. دا 3 صفتونه د متقیانو تر دغه ځای پورې بیان کړلی شوله. والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې یقین لري بما پاغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوي دي الیک تا ته، وما پاغه څه باندې انزل چې نازل کړل شوي دي من قبلک وړاندې ستانه،
وبالآخرتی او پورز رستنی باندی هم یوقنونم دوی یقین لري. دا د سورت بقره 4 نمبر آیات ہے. په دې 4 آیات کې الله پاک د متقیانو 3 نور صفتونه بیان کړل. پاغ 3 واړو صفتونو کې یو یؤمنون بما انزل الیکا، ایمان په قرآن مجید باندې. دویمه وما انزل من قبلک، ایمان په کتب سابقات تیر شوي کتابونو باندې. دریم وبالآخرة هم یوقنون، ایمان بیوم القیامه، ایمان بیوم الاخره، آخرت ورځ باندې ایمان. حاصل دا ده په دې 4 نمبر آیات کې هم د متقیانو 3 صفتونه الله بیان کړل، لکه په 3 آیات کې 3 صفتونه د متقیانو بیان کړي وو. نو دا ټول مجموعه تر دې پورې 6 صفتونه شوله للمتقین، د متقیانو د پاره. نو په دې 4 آیات مبارکه کې چې کله مونږه په نسبت سره ما سبقات تیر شوي صفتونو ته واخلو، 4 صفتی یؤمنون ایمان راوړي یقین لري، بما انزل پاڅ باندې چې نازل کړل شوي دي الیک تا ته. بما انزل الیکا پاغه څه باندې چې نازل کړل شوي دي الیک تا ته، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال د دې آیات مبارکه د مخ کی آیات مبارکه سره څه مناسبت او څه تعلق ده؟ جواب دا غي د پاره دا ده مخ کی چې کله یؤمنون بالغیب بیان شولو، یقیمون الصلاة ذکر شولو، ومما رزقناهم ينفقون تذکره وشولا. یهودیانو اوویله چې زمونږ هم یؤمنون بالغیب، ایمان په غیب لرو. دارنګي یقیمون الصلاة د مانځه پابندي کوو. دارنګي ينفقون مونږ هم چې د الله په لاره کې مال لګوو. کله چې دا 3 کارونه مونږ کوو، مونږ مسلمانان یو، تاسو ولې مونږ ته کافران وایې؟ الله پاک داغي جواب راولي ګلو. والذین متقیان کسان دي یؤمنون چې یقین لري بما انزل الیک پاڅ باندې چې نازل کړل شوي دي تا ته. حاصل دا ده چې ستاسو ایمان بالقرآن نشتا، ځکه کافران یې. ایمان بالقرآن منشتا. د دې سره سره د آخرت په باره کې مهم نظریات غلط دي. لکه ظاهر کې مونږ یو مثال پیش کولی شو. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یهودیانو په نصارا، نصارا په یهودیانو تنقیدونه کول چې ستاسو دین څه دین نه دی، یو بل ته به ویله. دې سره سره جنت د ټیکادارې دعوی بام دوی کوله. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نسوارا. یهودیانو نسوارا دواړو د خپل ځانونو د پاره د جنت انحصار کولو. نو کله چې د آخرت په باره کې د دوی نظریات ډیر غلط وو،
جنت د ځان د پاره خاص کولو. دی وجنه الله پاک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک الفاظ مبارکه د آیات مبارکه نازل شولا. والذین متقیان اغا کسان دی یؤمنون چې دوی یقین لري بما پاس باندې انزل الیکا چې نازل کړل شوی دی تا ته. انزال خپل معنا ده د پورته طرف نه ښکته طرف ته را کوزیدل. بیا دا لفظ د انزال دا په محسوساتو کې لکه باران راوریږي د برنه یا یو شی د برنه را گزار شي. په قرآن مجید کې دا لفظ د انزال معنویاتو په باره کې هم مستعمل دی لکه د وحی په باره کې. نو دلته کې یؤمنون بما انزل الیک مراد د دغه انزال نه انزال په معنویاتو کې ده. بیا په دې آیات مبارکه کې انزل انزال ده. نور آیاتونو کې د قرآن مجید متعلقه تنزیل لفظ د تنزیل ده. نو اول دا خبر یاد ساتل پکار دی چې انزال امدارنگی تنزیل په مابین کې فرق څه شی ده. جواب دا ده انزال خپل معنا ده په یو ځل باندې نازلیدل. تنزیل خپل معنا ده لگ لگ نازلیدل. نو کوم ځای کې چې انزال لفظي معنا بدارنگی چې په جمع راغلی ده، کوم ځای کې چې تنزیل لفظي نو معنا بدای چې لگ لگ راغلی ده. نو دا خو تعارض شولو. علماء کرام فرمایي چې دا قاعده د انزال او د تنزیل چې کوم بیانولی شي دا قاعده کلیه نه ده، دا صرف قاعده اکثریه ده. لکه د باران په باره کې الله پاک انزل من السماء لفظ د انزال ذکر کړی دی، سره د دې خبرې نه چې باران خو په یو ځل په جمع باندې ځمکې طرف ته نه راوریږي. دویمه خبره دا ده چې قرآن پاک په باره کې لفظ د انزال او تنزیل چې ذکر شوی دی هر یو د پاره جدا جدا محل دی. د لوح محفوظ نه اول اسمان ته چې الله پاک قرآن پاک را لګلو په جمع را لګلی ده، ځکه لفظ د انزال ځای په ځای باندې د قرآن پاک د پاره استعمال شوی دی. بیا د اول اسمان نه ځمکې ته چې کله نزول د قرآن پاک کېدلو نو دا په 30 کالونو کې مکمل شوی ده، لگ لگ نازل شوی ده. ځکه الله پاک دغه قرآن مجید د پاره لفظ د تنزیل ځای په ځای باندې قرآن مجید کې بیان کړی دی. بما انزل الیک. دریمه خبره دا ده چې د قرآن پاک د منلو په باره کې دوه خبرې دي. یو نفس قرآن منل چې دا د الله کتاب ده. دویمه قرآن په دین نسبت سره منل چې په رسول الله باندې نازل ده. کچری چا نفس قرآن منلو او داسی اویل چې قرآن عظیم کتاب ده خدای ور سره نه منل چې په رسول الله باندې نازل ده، ایمان د دغه سړی نشتا، مؤمن ورته نشي ویل کېدلی. قرآن مجید په منې په دې نسبت سره چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن پاک مبین بیان کوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن پاک
شارح دی شرح کړی دا داغي تفسیر راته بیان کړی دی چې کله دغه نسبتونه یي ایمان به یي که دغه نسبتونه نه نو بیا ایمان نشي حاصلېدلی یؤمنون دوی ایمان راوړي یؤمنون یقین کوي بما پاس باندې انزل چې نازل کړل شوي دي الیک تا ته بما لفظ د ما دی ما لفظ د پاره د عموم دی وحی په دوه قسمه ده یو وحی مطلوع لکه قرآن پاک چې مونږ یې لولو دویم وحی غیر مطلوع کوم چې احادیث ته رسول الله دی دا لفظ د بما انزل دی دواړه اقسامو د وحی ته شامل دی او په دې آیات مبارکه کې بما الفاظ قرآن مجید کی ځکه منتخب شولا چې اوسنی عصر کې یو باطل فرقه ده بیا په دې مقام کې لفظ د ما ځکه منتخب شوی ده چې اوسنی دور کې یو باطل فرقه ده هغې باطل فرقې ته فرویزیان وایي دا هغه فرقه دی چې احادیث ته رسول الله نه مني فرویزیان وایي چې احادیث ته رسول الله حجت نه دی حیثیت قانون نه لري دا یو عجمی سازش دی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود دا ټول عجم دي دا د عجمو تپل شوي خبرې دي په رسول الله باندې العیاذ بالله نو په دغه فریق باندې رد دی په دغه نظریات والا باندې رد دی په لفظ د چا کې بما انزل کې ځکه لفظ د ما د پاره د عموم دی نو بما انزل وحی مطلوع چې هغه قرآن پاک دی غیر مطلوع چې هغه احادیث رسول الله دی دواړو ته دا لفظ شامل دی دا و تر دغه ځای پورې د قرآن پاک د دغه آیات مبارکه د سورت بقره د 4 آیات بما انزل الیک الفاظ پوری تفسیر ان شاء الله تعالی دغه تفسیر با پم دغه طرز او دغه طریقې باندې مخې ته بوزو او د الله پاک د کلام دی یادول با ټول کوشش کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین